اته د مرګري پرمایشو هغه مچې چې پتنی او فسادونه دي اخره زمانہ ده د زینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه د نسي دا خبره ښه ښکاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي پلانی بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي په لاس او خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي دا بل بابا د تبې دی چې ته به پېښه کېږي زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دي خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي یو کس دلبار کې ناست و داسې ورو ورو غوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې دې غوښتو یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې بورقې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره دې زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کولو د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مګلو یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دې بلې وې زما خو هم د خاوند نه کېږي یاره دا کور ترې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کورو غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی د زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو ما وې خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی نو په ګوټ مننه په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چټه باندې راښکته د ده سرو په مخه ټوخېدو که به د هېڅ نه دی خبرو راتلی به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته و دم کړې دی ملنګ و چې دا خلکو له خوړده وه دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سحر وخت خو ځکه دی بابا له هم راغلې دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو نه دی د خپو بابا خو بل دی